هغه ناروغان چې هغه یو د سږو ناروغي ولري لکه COPD همدارنګه برانشیل اسما چې ناروغ پکې سالنډي دوامداره ټوخی او بلغم ولري. نن د هغې درملنه د ستنو په ذریعه باندې کوو. ته چې دا د سږو لومړۍ نقطه ده، سږو 5مه نقطه ده، د غټو کولمو 11مه نقطه ده، سږو 9مه نقطه ده، د سږو 9مه نقطه ده، د غټو کولمو 4مه نقطه ده، د سږو 10مه نقطه ده، د معدې 14مه نقطه ده، معدې 40مه نقطه ده، د تورې 6مه نقطه ده، رینمای 11مه نقطه ده، د دومای 14مه نقطه ده، میتیز د کڅوړې 14مه نقطه ده. په افغانستان کې د دې درملنې د دود او د ټولو ناروغانو د روغتیا